سلامونه قدرمنو، زه نن پښتون باغ د حاجي فتح خان بیانزي جومات ته راغلی، مسجد ته راغلی او دلته یو ورور دغه زما پر څنګ ناست دی حاجي عبدالله. د 11 لوڼو بعد خدای پاک واده ته زوی ورکړی دی، نو قریبان راغلي دي. بیانزي قوم چې کوم مشر دی هغه حاجي صدوخان بیانزی هم ناست دی، هغه هم په دا خوشحالۍ کې شریک دی. نو ماما هم ناست دی، ماما نجیب خان هغه هم ناست، ګر خوشحاله، ګرد علاقه خوشحاله، ډېر خلک مبارکي ته ورسره روان دي. نارینه اولاد په پښتنو کې خاندان مکملوي، چې تر څو پورې په یو کور کې نارینه اولاد دی پیدا سوی، نو دا خاندان دی نامکمله بولي. دغسې دی نو د خاندان مکمل شو. دغه څو خویندې دا کوچنۍ بچیان یې ناستې دي، تقریبا د څو دانې دي، 15 دانې دي. دا بل کوچنۍ نجلۍ ده، دا لږ کالي په اغوستې دي. نو په دې کې د خبرې خو نور هم موږ سره کړي دي. نو موږ د بیانزي قوم مشر حاجي صدوخان بیانزي سره خبره کوو چې په پښتنو کې د نارینه اولاد چې څوک نه لري څونه تکلیف لري. د ما ته ویل ما چې به دی ولیدي، بس دغه کمي به ما محسوسه کړله یو دم چې ورور دی خو نو زوی نه لري. ډېره مننه جمال صاحب ستا کور ودان چې راغلې د زموږ مبارکۍ ته. حاجي عبدالله خو تقریبا 11 لوڼې وې، نو برایي عزیز وکړی دی. نو هسې خو مبارکیانې خو ډېرې دي، خو دا یوه مبارکي په دغه عرض چې سړی ورسي مبارکي ورکړي. نو لہذا د ده 11 لوڼې ولې زموږ د ټول کلي د ده سره زړه درد کاوی چې ده ته خدای پاک یو نارینه اولاد ورکړي. خو الله ډېر لوی دی، دا د خدای پاک امید به سړی د الله څخه نه کاږي، د الله د درباره څخه خدای پاک واده ته زوی ورکړي. نو موږ ټول کلی په دا باندې خوشحاله یو، واده ته مبارکي وایو. نو ستا هم ډېره مننه، مهرباني کوو. ووایو چې مبارک الله دې د خیر الله دې درساجي. امین امین امین. ستړي نه شئ، ستاسو د ټولو مبارک شي. نو جمال صاحب ما د خپل 1000 روپۍ د ده دپاره د راکشنې دپاره مبارکي ده. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، بس بختور دی، پیسې پر مات شولې. دا د ده مبارکي ده. آفرین ورته وایم. زموږ خلک خو مایوسه سي، پس دوی لوران چې پیدا سي په دویم واده پسې ګرځي، او دوی چې دی په دې کې ډېره مړانه ده. یو خو د کوروالا سره وفا کړې ده، او بل الله پاک په نارینه اولاد باندې هم نازولی دی. نو نن داسې خلک راغلي، دا ګوره دا یې د خیرات دپاره دغه راوستلی دی، سخوندر ورته وایي، هغوی او نور ملګري دا ټول مبارکي ورکوي. جمال صاحب ستړي مه سئ، ښه یې جوړ په خیر اخرت دی چې ښه دی. بس دا د الله پاک مهرباني ده. جمال صاحب کارونه ګره د شنه چت ښه دي، څه چې کوي هغه لوی ذات یې کوي. دا زموږ ایمان او یقین دی چې وروره په دواو باندې تقدیر بدلیږي. ډېر خلکو ما ته وویل او د ډېرو خلکو پیغورونه ما ته راکړله چې ته بل واده وکړه، ته بل دغه وکړه. یو پلا خو به شی نه ولو، بیا به د خلکو خبرې ولې. زه خدای سره خبر ولم، زه رب سره خبر ولم. خو به زه د الله پاک لاک شکر دی، الله پاک ته په ډېر ښه نظر وکتله، ډېره د اسانۍ معامله یې راسره وکړله. الله پاک نیک صالح نارینه اولاد راکړي، خدای پاک دې هر مسلمان ته ورکړي نیک صالح نارینه اولاد دې ورکړي. بس د الله سره ډېر خوشحاله یم او ډېر زیات خوشحاله یم. مطلب موږ دا خبره په ضد نه کوو، د چا خلاف هم نه کوو. په داسې پښتني ماحول کې چې نارینه اولاد نه وي، د پلار څنګه محسوسوي؟ دا ژوند یې څنګه پریشانه وي که نه وي؟ پریشانه دی چې سړي ته د خپل ژوند دی معلومیږي چې هر سړی وایي دا د ګور ناوارثه سړی دی، سبا جایداد هم پاتېږي، سبا یې هر څه حساب کتاب پاتېږي، مثال شاته بیک نه لري. زما ته خو چې دا کم شی را معلوم سو جمال صاحب، یقین وکړه چې خدای پاک دې پر چا بیا نه راولي دا رقم ورځ، خدای پاک دې د چا پر کور نه راولي. سپین قرآن په روی سره او د الله څخه ډېر راضي یم، شکر دی د الله څخه. نو حاجي عبدالله تاسو واورېدئ، الله دې ده ته نور نارینه اولادونه هم ورکړي. خو یوه خبره کومه چې په پښتانه کې به ورور تر اولاد خوږ ثابتېږي، اکا به تر اولاد خوږ ثابتېږي، چې دغه کمي پوره کړي. حاجي عبدالله ښه ورونه لري، ښه قریبان لري، خو لیکن ما ډېر خلک لیدلي دي چې مطلب ورور باید د اولاد ثابت سي، وراره باید د اولاد ثابت سي، د ده دا کمي ور پوره کړي. نور مخته ځو، نور الله ور مبارک خدای دې ایمان مبارک درکړي.
دس خانه بس الله پاک تاسو هم خیر په کتاب کې وره بس ډیره مننه تاسو د څه کېږي موږ ورونه دا مشر ورور دی او بیا بل یو نصیبلا دی بیا زم بیا فیضلا دی بیا تاسو څنګه محسوسوي موږ الحمدلله برای خبر شولو د دې واقعیا ولایت کې پیدا شولو او نو یقیني موږ ډیر خوشاله شولو د ته بیا ما ټلیفون وکړ موږ ضرورت شي نه بس بیا موږ وځ د درځو کور ته دغه ان شاء الله مشکل شي نشته موږ د رواني کور ته نو موږ د لید ما کوټه موټر مهرباني یعنی یو خوشحالي ده حاجي صاحب ته څنګه محسوسه بس موږ دا خوشحالي ولې چې مطلب د ورور دوی پیدا شو موږ ډېر خوشحاله شو چې ډېر خوشحاله شولو نو ډېر وخت نه اولاد نو پیدا شو بالکل د څون استقامت وکي دولس لونی د واده تقریبا 9 کال شاوخوا زیات کم کیږي چې یو لسلونی د پیدا شول د یو لسلونو بعد بیا دی خدای نارینه اولاد ورکړي جمال صاحب صحیح ډېره مننه خبره د جمال صاحب ډیر خلکو ماته دا خبره کړې چې ته ځوان یې واده وکړه یا ته داسې یا ته داسې زه خو راغلی یم دغه شي دپاره یم چې تا دویم واده نه وکړي اوله وفا تا د ښځې سره وکړه دویمه دې د رب سره وکړه چې ربه تې راکوې ټیک دی تې نه راکوې نو رب هم وفا در سره وکړه بلکې کله کله به چې چا به دغه راته وکړي زه خدای به بس ما به خپله سینه بنده کړله خدای خواته به مو کتله چې ما به د چا یو اولاد ولیدي د چا یو شی چې به مو ولیدي چې چا به خاص کر یو میسج دا در کوم چا چې به کپړې اخیستې د بچي دپاره یا به کورتۍ اخیستلې یا به کپړې اخیستلې یا به بل یو کوټ موټ اخیستی او ما به دا وویل چې زما بچی وایي ما به درته دا رقم شیان ور بالکل حاجي صاحب تاسو هم راغلي یاست تاسو څنګه رایاست نن د خوشحالي صحیح ده مهرباني کښېنئ حاجي صاحب تاسو څنګه یاست ښه یاست دا زما د ماما زوی دی د زما ماما دی زه د دې خوره یم زه ډېر په خوشحاله شوم په خوشحالي کې سهار وختي چې ما چې مو وکړي بس کله راغله بس ډېر مهرباني کښېنئ پر دې کښې